السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو ملګرو خدای دې وکړي چې ښه وي جوړ وي شپې ورځې مو هم ښې وي او زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست هم درته وایم ملګرو تاسو ته نن ورځ موږ بیا یوه ډېره بهترینه ویډیو چمتو کړې ده خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي نننۍ ویډیو چې د ملګرو دا بیا موږ د نمبر سیستم په باره کې چمتو کړی دی چې تاسو ته پوره د نمبر سیستم ټول پوره معلومات پکې راخوستي دي چې نمبر سیستم په څو ډوله دی او کوم ټایپونه لري کومه برخه لري او کوم نمبر مهم دي په نمبر سیستم کې او کوم نه دي مهم د ټول نه مخکې ستاسو نه هیله کېږي چې موږ ویډیو شروع کړو چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ که چا نه وي سبسکرایب کړئ او په څنګ کې به د ګنګړي نښان هم کلیک وکړئ چې زموږ ټول ګټور معلومات تر تاسو در ورسیږي نو راځئ ملګرو ویډیو شروع کوو نو ټول نه مخکې ملګرو زه تاسو ته د نمبر سیستم تعریف کوم چې نمبر سیستم تاسو ته در وپېژنم نو دا د نمبر سیستم تعریف دی ملګرو دلته لیکلی دي a set of values used to represent different quantities known as number system د چې د مختلفو کارونو مختلفو کوانټیټو کارونو نمایندګي کوي چې د مختلفو کارونو لپاره موږ تاسو نمبر سیستم استعمالولی شو لکه مثال یې هم وړاندې کړی دی اگزامپل چې a number system can be used to represent the number of students in a class or number of viewers watching a TV لکه مثال دلته مثال هم کې ورکړی چې نمبر سیستم چې دی دا کولی شي چې وښیي استعمال شي وښیي نمبر د شاګردانو شمېر هم وښیي مثال په یوه کلاس کې د شاګردانو شمېر هم په ښودای کېږي او دغسې ټي وي لکه ریموټ هم په ښودای کېږي چې یو دوه درې او داسې ډېر موږ تاسو دا د مختلفو کارونو لپاره دا نمبر سیستم استعمالولی شو مثال د ډېرو کارونو لپاره موږ دا نمبر استعمالولی شو په ورځني ژوند کې نو راځئ ملګرو تاسو ته زه اوس د دې برخه درښیم چې دا کومه برخه لري او په څو ډوله دی نو دا ملګرو د نمبر سیستم برخه دلته لیکي سم امپورټنټ نمبر سیستم اور ټایپس اف نمبر سیستم چې بعضه مهمه برخه د نمبر سیستم نو نمبر سیستم د ملګرو دا په څلورو برخو ویشل شوی په څلورو ډوله دی چې لومړی ډیسیمل نمبر سیستم دی دویم باینري نمبر سیستم او دریم اوکټل او څلورم ایکسا ډیسیمل نمبر سیستم دی نو دا هر یو زه تاسو ته وښیم چې ډیسیمل څرنګه دی او باینري سیستم کوم سیستم دی او اوکټل نمبر کوم سیستم دی او ایکسا ډیسیمل نمبر کوم سیستم ته ویل کېږي راځئ تاسو ته ما د دې بېل بېل تعریف هم راخوستی دی تاسو وګورئ ملګرو دا د باینري نمبر سیستم دی لومړی دا لیکلي دي په انګلیش باندې چې باینري نمبر سیستم ډیجیټل کمپیوټر پریزنټ all kind of data and information in binary system consist of two digit 0 and 1 base 2 چې د باینري نمبر سیستم چې دی د کمپیوټر ټولو مختلفو شیانو څخه عبارت دی دا پرې تړلی یعنې د کمپیوټر ټول معلومات چې کمپیوټر کوم نمبر پېژني هغه دغه باینري نمبر دی چې همدا پېژني د دې په واسطه تاسو په کمپیوټر کې کوډینګ کولی شئ او ډېر مختلف کارونه ترسره کولی شئ او بل نمبر کمپیوټر نه پېژني خاص باینري نمبر چې دا کمپیوټر پېژني د کمپیوټر خپله ژبه ګڼل کېږي نو دلته لیکلی چې باینري نمبر کنسیسټ اف ټو دا دوه عدده دي د صفر څخه تر یو پورې چې د یو نه لوړ نه دی او د صفر نه شروع دی او قاعده یې څو دوه دي چې یو صفر دی او بل یو دی یعنې څو راځي دوه راځي نو تاسو ته زه نوره پوره معلومات د دې په باره کې وضاحت کوم خو لږ وروسته تاسو ته زه اول د ټولو نه مخکې د نوره تعریفونه هم ښیم تاسو لږ سر په خلاص شي دلته اوکټل نمبر سیستم دی اوکټل نمبر سیستم کنسیسټ اف 8 digits from 0 to 7 the base of octal system is 8 دلته لیکلی دي ملګرو چې د اوکټل نمبر سیستم چې دی دا په اوته عددونو سره ښودل شوی دی چې د صفر څخه تر اووه پورې دی چې د دې قاعدادو اته یعنې د صفر نه شروع تر اووه پورې چې دا اوته عددونه کېږي په صفر سره شروع شوی دی چې قاعده یې څو راځي اوته راځي نو اوس دا هیکزاډیسیمل نمبر سیستم ملګرو تاسو وګورئ چې هیکزاډیسیمل نمبر سیستم کنسیسټ اف 14 digits from 0 to 9 and A to F the alphabet A to F represent decimal number from 10 to 15 the base of this number system is 16 نو هیکزاډیسیمل نمبر سیستم چې دی ملګرو دلته تاسو ولیدل چې وویل چې دا د صفر څخه ډیسیمل چې دی د صفر نه تر نهه پورې دی چې دا لاس کېږي او هیکزاډیسیمل نمبر چې دی چې د صفر نه شروع تر 15 پورې دی چې د نهه پورې عددونه په لمبر ښودل کېږي او د نه نه پورته چې په لاس یولس دولس دا په الفابیټ حروف سره ښودل کېږي لکه A B C D E F G او د A نه تر F پورې د لاس نه تر 15 پورې یعنې A B C D E F پره چې دا 15 عددونه دي دا A B C D الفابیټ حروف سره ښودل کېږي
نو راځئ ملګرو تاسو ته ډیسیمل هم وایم. د ټول پوره وضاحت تاسو ته ښیم، ټول قاعدې هر څه پوره در پېژنم چې کوم ډول په کومه طریقه داسې ښودل کېږي. نو دا ډیسیمل نمبر سیستم دی ملګرو. دلته تاسو وګورئ چې دا ډیسیمل The decimal F show the decimal number system consists of 10 digits from 0 to 9. These digits can be used to represent any numeric value. The decimal number system the 10 system is 10. It is the most widely used number system. د ډیسیمل نمبر سیستم چې د مقصد یې دغه چې دغه د 0 نه تر 9 پورې دی چې دا لاس عددونه کېږي او دې قاعده سودو لاستو. نو دا ډیسیمل نمبر چې دی ملګرو دا یو ډېر اوریجنل نمبر دی چې نن سبا چې کوم نمبر استعمالیږي په ننني ژوند کې دا ډیسیمل نمبر ډېر استعمالیږي. نو راځئ ملګرو تاسو ته د ده پوره معلومات درکړم چې نو دا یې پوره معلومات دي ملګرو. دلته یې لیکلي دي چې د هر نمبر قاعده او هر عددونه یې لیکلي. لومړی شی باینري نمبر ته چې دا دوه عددونه دي، یو 0 دی یو 1 دی. دلته دې قاعده څه د دوه دوه یعنې 0 یو چې سره جمع کړو یو 0 شو بل یو شو د 2 شوه، قاعده یې 2 راځي. نو درېیم وګورئ اوکټل نمبر ته چې 8 دانې دي دا د 0 څخه شروع دا ټول نمبر په 0 سره شروع شوي دي، که اوکټل دی که هیکزاډیسیمل دی که ډیسیمل دی او که باینري دی. مثال اوکټل ته وګورئ د 0 څخه شروع تر 8 پورې دي دا چې 0 1 2 3 4 5 6 او دا 8 عددونه کېږي. د دې قاعده هم 8 ده. نو ډیسیمل ته وګورئ چې د 0 نه شروع تر 9 پورې دي، تر 9 پورې چې د دې قاعده هم لاستو. دغسې هیکزاډیسیمل بیا ملګرو د 0 نه شروع تر 15 پورې دي چې تر 9 پورې عددونه یې په لمبر ښودل کېږي او تر 9 نه پورته عددونه یې بیا په الفابیټ حروفو ښودل کېږي. لکه دلته تاسو وینئ چې 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 د 9 نه پورته بیا دوی په الفابیټ حروفو باندې ښودل کېږي. لکه مثال لاس په ا ښودل کېږي او 11 په بي او 12 په سي سره، 14 په ډي او 14 په ای او 15 په اف سره ښودل کېږي. نو بیا تاسو ته وایم که د 2 نه پورته وي هغه به بیا اوکټیل وي او د 9 نه چې پورته وي مثال هغه بیا ډیسیمل وي او د 9 نه چې پورته وي هغه هیکزاډیسیمل وي. یعنې په باینري کې د 1 څخه زیات نه دي، مثال قاعده به یې 2 وي او په اوکټل کې بیا د 9 څخه زیات نشته، مثال تر 9 پورې دی د 0 نه تر 9 عدد پورې. او په ډیسیمل کې بیا تر 9 نه پورته نشته، د 0 نه تر 9 پورې دی چې دا ټول عددونه لاس کېږي مجموعه. او د هیکزاډیسیمل چې دی دا تر 15 پورې دی چې د لاسو نه 12 عددونه یې بیا په الفابیټ حروفو سره ښودل کېږي. نو خدای دې وکړي چې په دا معلوماتو تاسو پوه شوي او څه مو ترې زده کړي وي. نو په راتلونکي ویډیو ملګرو موږ تاسو ته هر نمبر باندې بیل بیل عملي کار کوو. دلته به تاسو ته عملي ښودل کېږي چې کوم رقم موږ تاسو کولی شو چې باینري نمبر سیستم ډیسیمل ته وړو او ډیسیمل باینري ته وړو، داسې هیکزاډیسیمل اوکټیل ته وړو. نو ټول نمبر موږ تاسو ته په راتلونکي ویډیوګانو کې به ښیو. په هر یوه نه به بېله بېله ویډیو تاسو ته جوړوم او تاسو ته به ټول واضح زه ښیم. زموږ چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. د اوس لپاره د خدای په امان ښه وخت ولرئ.